د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو جوازونو بیا کتنه کړې او په پایله کې یوازې د 3 ځانګړو سازمانونو جوازونه غځول شوي دي او د نورو سازمانونو جوازونه یې لغوه کړي دي. د وزارت د اعلامیې له مخې دا پریکړه د یاد شویو ادارو د فعالیت له بیا کتنې وروسته او د رسنیو د ادارو د فعالیتونو د تنظیم او څارنې او د خبریالانو د ملاتړ په چوکاټ کې ترسره شوې. د اطلاعات او کلتور وزارت زیاته کړې چې هغه ادارې چې جوازونه تمدید شوی نه دي نور په هیواد کې د فعالیت اجازه نه لري. بنا بر موارد ذکر شده رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ تصمیم گرفت که جواز 3 نهاد رسانه‌ای که مرکز مطبوعاتی افغان، نهاد حمایوی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان و همچنان کمیته مسئولیت را تمدید بکنه و جواز بقیه نهادهای حمایوی رسانه‌ای را لغو اعلام کنه که این تصمیم علاوه بر اینکه حقوق خبرنگاران در کشور را تأمین میکنه در عرصه شفافیت، نظم و مؤثریت از این نهادها خیلی نتیجه خوبی را در پی خواهد داشت. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت د اقدام د خبریالانو او رسنیو فعالانو خبرګونونه هم راپارولي دي او یو شمېر خبریالان په هیواد کې د خبریالانو د ملاتړ او د رسنیو د ازادۍ په وضعیت باندې د دې اقدام د اغیزو په اړه اندېښمن دي. نتیجه‌ای که به دست آمدی بود که کثرت و تعدد نهادهای حمایوی رسانه‌ای، غیر مسلکی بودن بعضی از مسئولین این نهادها نه تنهایی که مشکلات خبرنگاران در سطح کشور را حل نکرده بلکه به حیثیت و اعتبار بین المللی از این نهادها هم صدمه رسانده بود. دا په داسې حال کې ده چې ځینو خبرګرانو مخکې شکایت کړی و چې یو شمېر د ادارو د کاري ننګونو تعقیب، قانوني ملاتړ چمتو کولو، ګواښونو ته رسیدګي، د مسلکي حقونو دفاع او د فشار پر وړاندې د ساتنې په څېر مسلو کې اخیستمن او عملي رول نه دی لوبولی او دوی د اطلاعات او کلتور وزارت د دې اقدام ستاینه کړې ده. در سالهای متمادی هم قسمی که ما با هستیم نهادهای حامی رسانه ها نتوانستند همچنانی فعالیت و کارکردهایی داشته باشند که جامعه اطلاع رسانی افغانستان از آنها راضی باشد. اما میتونیم گفته بعضی از نهادهای حامی رسانه ها هستند که برای کار و فعالیت‌های رسانه ها فعالیت میکنند و کار میکنند. اما خواهش ما خبرنگاران از تمامی حکومت و ارگان‌هایی که در این قبال کار و فعالیت دارند این است که بتوانند بیشتر تلاش کنند تا نهادهای حامی رسانه ها کار و فعالیتشون بر رسانه و خانواده رسانه کشور باشد. داسې انګیرل کېږي چې ډیری سازمانونو چې د خبریالانو ملاتړ کوي سره له دې چې د فعالیت جوازونه لري په حقیقت کې د جدي ننګونو په رامنځته کېدو سره د خپلو ملاتړ مسؤلینو له ترسره کولو ډډه کړې او دا د رسنیو ټولنې ترمنځ د نارضایتۍ د زیاتوالي لامل شوی دی.